أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. د افغان تعلیمي اکاډمي یوټیوب چینل ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې ټول به جوړ او خوشاله یاست، ژوند چاره به باندې خیر خوشحالۍ باندې تېرېږي. راځو ګرانو شاګردانو د خپل درس په لوري باندې او خپل درس باندې پیل کوو. ګرانو شاګردانو تیر درس کې ستاسو یاد موږ تاسو د قرض په اړه باندې څه بحث کړی و. نن درس کې موږ تاسو ان شاء الله د صرف بیع لرو. دا هم یو قسمه بیع ده چې دا د نقودو بیع ده، په نقودو باندې یا د پیسو په پیسو باندې. په هر صورت باندې دا زموږ تاسو په ټولنه کې اوس بیخي رایج ده، اوس بیخي رواج هم دغه ده. نو موږ د دغې بیع په اړه باندې یو څه لنډه مختصره خبره کوو زموږ تاسو کتاب مطابق. په نن درس کې ان شاء الله موږ تاسو د صرف بیع تعریف دی او د دې اړوند ځینې مسایل دي. راځو په ترتیب سره په خپل درس باندې پیل کوو. اول راځو ګرانو شاګردانو د صرف تعریف کوو. صرف هم لغتا او همدارنګه اصطلاحا موږ تاسو تعریفوو چې صرف په لغت کې څه ته ویل کېږي او همدارنګه په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي. اول صرف په لغت کې د مخ اړول یا یو لوري نه بل لوري ته دی، یا د مخ ګرځول د یو طرف نه بل طرف ته. خو موږ تاسو تیرو درسونو کې هم دا خبره کړې وه چې کله موږ تاسو یو شی لغتا تعریفوو په لغت په لحاظ باندې هغه جمع او مانع کېدلی نشي، په هغې کې ممکن نور شیان هم شامل سي. خو چې کله یو شی موږ تاسو اصطلاحا تعریفوو هغه جامع او مانع کېدلی سي. نو راځو د صرف اصطلاحي تعریف ته. صرف د نقودو بیع ده په نقودو باندې. نقود موږ تاسو په فقهي اصطلاحاتو کې پیژندلی وو، کوم چې دلته صرف خلاص نسو تاسو ورسې په هغې درسونو کې موږ تاسو انشاءالله ته بحث ورباندې کړی وو. خو بیا هم دلته لنډه خبره یې دا کړې ده، وایي د نقودو بیع ده په نقودو باندې یا د پیسو بیع ده په پیسو باندې. فرض کوي څوک راولاړېږي چېرته افغانۍ ورکوي ډالر ته اخلي، یا همدارنګه ډالر ورکوي افغانۍ ته اخلي، یا افغانۍ ورکوي تومان ته اخلي، تومان ته اخلي ډالر ورکوي. د پیسو بدلول دي پر پیسو باندې. د دغې صرف د بیع د نومولو وجه یا وجه تسمیې دغه بیع ته ولې د صرف بیع ویل کېږي، په دې خاطر باندې ورته ویل کېږي په دغې بیع کې غالبا هر جانب خپلې پیسې له یو حالت څخه بل حالت ته اړوي. نو په دې خاطر باندې ورته د صرف نوم ورکړل شوی دی. موږ تاسې صرف معنا د اړولو باندې دلته هم یو جانب پیسې په یو شي باندې همدارنګه بل جانب په بل څه باندې اړوي. موږ تاسې مثال وایو فرق افغانۍ په ډالر باندې، ډالر په افغانۍ باندې. نو په دې خاطر باندې وجه تسمیې هم دغه ده، د نومولو وجه هم دا ده چې هر جانب خپلې پیسې په نورو پیسو باندې بدلوي یا هغې ته اړوي. نو په دې خاطر ورته د صرف بیع ویل کېږي. حکم یې څه شی دی؟ د صرف د بیع حکم څه دی؟ کله چې د صرف د بیع شرطونه پوره سي په هغې کې صورت کې بیا بیع جایزه ده، یعنې په دې شرط باندې جایزه ده، په دې شرط باندې روا ده چې د صرف د بیع شرطونه پکښې شامل سي، هغه پکښې پوره سي. او که چیرې د هغې شرطونو څخه کوم شرط پکښې داخل نه و یا کوم شرط پکښې موجود نه و، نو بیا دغه بیع چې دا شرعا جایزه نه ده. خو که چیرې د صرف د بیع ټول شرطونه پکښې موجود و، په دې کې بیا کومه ستونزه مشکل نشته، دا شرعا جواز لري او دا جایز یا روا ده. همدارنګه د بیع د صرف د بیع شرطونه دي. د صرف د بیع شرطونه موږ تاسې دلته یو څو دانې ذکر کړي دي، یو دوه درې دانې انشاءالله موږ تاسو په همدې باندې بحث کوو. اول د جانبینو له جلا کېدو مخکې د مال قبضول. یعنې دلته په صرف کې یو شرط دا دی، یا د جانبین یا دغه کسان چې دغه د صرف بیع سره کوي مخکې له دې چې دوی یو د بل نه جدا سي، یو د بل نه جلا سي، دوی به عوضین دواړه قبضوي. یعنې فرض کړه که یو طرف راواخلو چې هغې سره ډالر ورسره دی، بل سره افغانۍ ورسره ده، ډالرو والا به افغانۍ قبض کوي، همدارنګه افغانۍ والا به ډالر قبض کوي. ځکه دا به سمدلاسه دا کار کوي چې دغه بازار چې دی دا هره لحظه په دې کې تفاوت راځي، په دې کې تغییر راځي. اوس کیدای سي حتی په ساعت په ساعت لا څه کوي، دقیقه په دقیقه کیدای سي په هغې کې تغییر راسي، هغه ډالر کښته او پورته راځي. نو په دې خاطر باندې سمدلاسه یې قبضول ځکه ضروري دی چې په هغې کې تفاوت که چیرې راغلو بیا د دوی دواړو تر مابین د شخړو لامل جوړېږي، په هغې کې شخړه یا جنجال مابین ته راځي. نو ځکه به یې سمدلاسه هغه قبض کوي، په دې کې به وروسته والی نه کوي. دوهم شرط دا دی، په دې بیع کې خیار شرط جواز نه لري، ځکه چې خیار شرط اضافي وخت ته اړتیا لري او د صرف په عقد کې تأخیر او تعجیل د شخړو لامل کېږي. په دغې بیع کې خیار شرط جواز نه لري.
په نورو بایو کې که موږ تاسو په یاد وي په تېرو درسونو کې موږ تاسو دا خبره ویلې وه چې خیال شرط دا هم یو روا دی. یو روا څه دی چې هغه د یو چا دپاره شریعت دغه جواز ورکړی، خو په سر بایه کې خیال شرط ځکه جواز نه لري چې دا اضافي وخت ته ضرورت لري، اضافي وخت ته ضرورت لري. او په سر کې که چیرې اضافي وخت ورکړل سي دا د انسانانو تر مابین د شخړو یا د جنجال لامل کېږي، نو په دې خاطر باندې خیال شرط پکښې جواز نه لري، هغه جایز نه دی. درېیمه خبره همدارنګه تعجیل به هم پکښې نه وي. دا هم تقریبا د دغې سره یعنې مطلب دا چې په دې کې به وروستوالی به نه پکښې راځي، دلته به وروستوالی یا تاخیر به پکښې راځي نه، یا تعجیل به پکښې راځي نه. سم د لاس افغانۍ ورکړي ډالر یې ترې واخلي، ډالر یې ورکړي افغانۍ به ترې واخلي، وروستوالی به نه پکښې کوي. د سر د بیع ځینې احکام دي دلته موږ تاسې البته که چیرې په دغې اړه باندې موږ تاسې ډېر تفصیلي بحث خو ځکه نسو کولی چې دا زموږ تاسې د اتم سیم مطابق نور بیا بیع که موږ تاسې لوړ کتابونه هغه وایو په هغې کې بیا کیدای شي نور تفصیلا هم د هغې بیان سوی دی، خو موږ تاسې د همدغې اتم سیم د کتاب مطابق موږ تاسې مخ ته ځو. اول د سپینو زرو په سپینو زرو او د سرو زرو په سرو زرو خرڅول جواز نه لري، مګر دا چې دواړه اندازه به یو شان وي، لاس په لاس به وي او نیټه به پکښې نه وي. دلته خبره دا راته وکوله وایي د سپینو زرو په سپینو زرو همدارنګه د سرو زرو په سرو زرو باندې بدلول دا جواز نه لري. دا جواز نه لري مګر هغه وخت جواز لري چې اندازه به یوه وي، لاس به لاس به وي، نسیه به پکښې نه وي او یا همدارنګه نیټه به پکې نه وي. که دغه درې شیان پکښې موجود وو نو بیا جواز لري، بیا په دې اړه باندې کومه ستونزه مشکل نشته. خو که چیرې دغه درې شرطونه پکښې موجود نه وو نو بیا د جواز نه لري، ځکه هلته تفاضل یا زیادت چې دی هغه بیرته د ربا یا د سود معنا ورکوي، نو په همدې خاطر باندې شریعت هغه ناروا بللی دی. دوهم حکم چې دلته راخیستی دی، دوهم حکم وایي که چیرې سره زر په سپینو زرو باندې خرڅ کړل سي په دې صورت کې تفاضل جواز لري او له بېلېدو مخکې قبض کول واجب دي. او که چیرې د سر په بیعه کې عقیدین د بدنینو له قبضولو مخکې سره بیل شي نو دا عقد بیا باطل دی. په دې کې دویم شرط کې درې خبرې وسوې. اول خبره دا وه وایي که چیرې سره زر په سپینو زرو باندې خرڅ سي، سره زر په سپینو زرو یا سپین زر په سرو زرو باندې په دې کې تفاضل جواز لري، په دې کې زیادت جواز لري، ځکه جنس بدل دی، یو سره زر دی بل سپین زر دی، په دې کې که یو طرف زیادت وکړي په دې کې کومه ستونزه مشکل نشته. دا یوه خبره. او له بېلېدو مخکې قبض کول واجب دي، مخکې له دې چې دغه عقیدین یو د بل نه جدا سي، یو د بل نه ولاړ سي، د هغې نه مخکې به دوی قبض کوي. یعنې سرو زرو والا به سپین زر اخلي، سپین زرو والا به سره زر هغه قبض کوي. او درېیمه خبره په دې کې دا سوه او که چیرې د سر په بیعه کې عقیدین د بدلینو له قبضولو مخکې سره بیل سي نو دا عقد باطل دی. یعنې دوی دلته د عقیدینو قبض نه دی کړی، یو بل نه یې هغه سره زر او سپین زر اخیستي نه دي، د هغې نه مخکې دوی سره جلا سوله، یو د بل نه سره ولاړل، په دغې صورت کې هم دغه عقد باطل دی او دا صحت نه لري یا جواز نه لري. درېیمه خبره د سر په بیعه کې مخکې له دې چې عوضین قبض سي تصرف کول پکښې جواز نه لري. مخکې له دې چې عوضین قبض سي په هغې کې تصرف کولی نه سي، نو تصرف خو کېدلی هم دلته نه سي، ځکه هلته هغه مال چې دی هغه قبض سوی نه دی، نو چې قبض سوی نه دی په هغې کې تصرف هم کول جواز نه لري، شرعاً ده ناروا دي. څلورمه خبره رایجې پیسې د نقدینو حکم لري. موږ تاسې چې کومې دا اوس رایجې پیسې دي فرق موږ تاسو په افغانستان کې افغانۍ او ډالر او تومان او ریال او دغه شیان یاد کړو، دا مروجې پیسې یا دغه رایجې پیسې چې دي دا هم د نقدینو حکم لري او په حکم د هغې کې دی. نو ګرانو شاګردانو زموږ تاسې نن درس چې و هغه د صرف د بیې په اړه باندې و، د دغې بیې تعریف موږ تاسې وکوه، همدارنګه وجه تسمیې چې دغې بیې ته ولې دغه بیې ویل کېږي، او د دغې بیې حکم و، شرطونه یې و او ځینې اړوند احکام یې و. الله رب عزت دې وکړي چې زده سوی مو وي په دې اړه باندې کوم ستونزه مشکل درته جوړ نه سي. نو ګرانو شاګردانو دا و زموږ تاسې نن ورځې درس، ته بله درس هم په راتلو سپارو. السلام علیکم ورحمة الله.